دې وکړي چې ټول روغ او جوړ به وئ. زموږ د وینډوز د درسونو لړۍ ته په خیر راغلی. د نورو درسونو په دوام سره نن موږ تاسو ته دا درښیو چې څنګه تاسو خپل د کمپیوټر ډرایو ته او یا هم فلاش میموري پاسورډ ورکړئ. خپل فکرئ او څوک بغیر له پاسورډه ونه کړی شي تاسو معلومات ته لاسرسی پیدا کړي. راځو مای کمپیوټر ته. دغه زموږ د کمپیوټر ډرایوونه دي. ډي ډرایو دی، اف ډرایو دی او سی ډرایو. سی ډرایو کې زموږ د سیسټم فایلونه دي چې دلته موږ پاسورډ نه ورکوو، او ای ډرایو او اف ډرایو چې زموږ د کمپیوټر داخلي ډرایوونه دي او دغه زموږ شخصي معلومات دي. غواړو دوی ته پاسورډ ورکړو، او یا هم تاسو کوم خارجي فلاش چې لرئ یا هم میموري وي کولی شئ هغو ته پاسورډ ورکړئ. نو نن په همدې درس کې همدا موضوع رانغاړو، نو ویډیو تر پایه در سره وګورئ. لومړی ما سره فلاش هم شته، زه غواړم چې د فلاش ته پاسورډ ورکړم. فلاش به تاسو له کمپیوټر سره وصل کړئ. مای کمپیوټر ته راځو. زموږ دغه فلاش دی. دې په خاطر تاسو راځئ کنټرول پنل ته. د صفحې پر مخ زه د کنټرول پنل آیکن لرم، راخلاصوم او یا هم وین کی له آر سره تاسو پریس کوئ او وروسته په دې برخه کې تاسو کنټرول لیکئ، انټر کړئ، تاسو ته کنټرول پنل راخلاصي. موږ یو آپشن لرو دلته د بیت لاکر پنل، بیت لاکر ډرایو انکریپشن. د دې آپشن په واسطه کولی شو موږ هم د ډرایو او فلاش نور میموري ته پاسورډ ورکړو. کلیک پرې وکړئ. د ځای کې موږ ای ډرایو لرو، اف ډرایو لرو او سی ډرایو لرو، او لاندې هم موږ فلاش لرو. تاسو کولی شئ دوی ته پاسورډ ورکړئ. موږ ویلې سی ډرایو ته پاسورډ نه ورکوو. ای ډرایو، اف ډرایو، هر ډرایو ته تاسو غواړئ کولی شئ پاسورډ ورکړئ. زه غواړم فلاش ته پاسورډ ورکړم، فعلا آف دی. کلیک پرې وکړئ. دلته راشئ آپشن لرو د ټورن آن بیت لاکر باندې کلیک وکړئ. په دغه وخت کې تر هغو دا سرچ کوي نو تاسو به فلاش له کمپیوټر نه وباسئ. اوس راشئ لومړی آپشن په کېکاږلو سره تاسو دلته خپل فلاش ته پاسورډ ورکړئ، خو پاسورډ له اتو تورو نه کم نه وي. که نمبر وي که توري وي، خو هغه تعداد شمېرې له اتو نه باید کم نه وي. خو زه دلته پاسورډ ورکوم 1 2 3 له تر اتو پورې. ری انټر پاسورډ کې دوهم ځلې تاسو پاسورډ ورکوئ، ځکه چې کمپیوټر مطمئن شي تاسو پاسورډ یو شان دی، او بیا راځئ د نیکسټ په آپشن باندې کلیک کوئ. دغه کې مهمه خبر دا ده چې موږ ته یو ریکاوري کی کلاس راکوي. دا ریکاوري کی څه په درد خوري؟ که چیرې کوم وخت زموږ د فلاش یا هم د ډرایو پاسورډ له یاده ووځي، پاسورډ مو هیر شي، نو تاسو داسې یو ریکاوري کی، داسې یو فایل موږ ته راکوي، داسې یو کود موږ ته په لاس راکوي چې بیا کولی شئ د پاسورډ په ځای له هغه کود نه کار واخلئ. اوس موږ ته سوال دا دی چې دغه کې اوس ریکاوري کی تاسو کوم ځای کې ثبتوئ؟ لومړی وایي غواړئ چې مایکروسافټ آفیس په ویب سایټ کې یا کوم اکاونټ چې دی تاسو کوم اکاونټ لرئ په هغې کې ثبتوئ. سیف ټو فایل دا غواړئ چې په کمپیوټر کې په کوم فولډر یا کوم فایل کې ثبت کړئ. او بل دریم آپشن وایي که پرنټ د ریکاوري کې یا هم پرنټر لرئ او تاسو غواړئ چې پرنټ یې کړئ، چاپ یې کړئ. زه پرنټر نه لرم چې چاپ یې کړم، مایکروسافټ کې اکاونټ نه لرم چې هلته یې ثبت کړم، نو زه غواړم په خپل کمپیوټر کې یو ځای کې یې ثبت کړم. کوم ځای کې زما له یاده وځي د هغې نه کار اخلم. طریقه یې بیا درته عملاً ښیم. راځم سیف ټو فایل. دلته تاسو کولی شئ نوم ورکړئ، مثلا د ریکاوري کی په نام. کوم ځای کې ثبتوئ؟ زه ورته د ډیسکټاپ صفحې پر مخ دی، ورته وایي سیف، او بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ. نیکسټ، بیا هم نیکسټ، او سټارټ انکریپټینګ. زموږ د فلاش پاسورډ شروع شو، تر هغو چې دا 100% تکمیلیږي نو موږ به منتظر پاتې شو. مهمه خبر دا ده چې په دې حالت کې به تاسې کمپیوټر نه فلاش نه وباسئ، ځکه ستاسو فلاش کیدای شي معلومات کرپټ شي، نور خپل معلومات ته هم لاسرسی پیدا نه کوي، او حتی د فلاش د خرابېدو امکان هم شته. که تاسو غواړئ چې فلاش وباسئ، بیا به تاسې په پاوز آپشن باندې کلیک کوئ، وروسته کولی شئ تاسې فلاش له کمپیوټر وباسئ. اما په دې حالت کې به تاسو ته موږ ته یو وارننګ ورکړی ده، خط تاسو ځان سره ولولئ. په دې وخت کې موږ فلاش نه وباسو، منتظر پاتې کېږو تر څو دا 100% تکمیل شي. دلته نور هم منتظر پاتې کېږو، بس لږ پاتې ده، سر اخیستل شو له خیره، بیا به فلاش پاسورډ واخلو. زموږ فلاش تکمیل شو. انکریپشن اف ایچ از کمپلیټډ. اوس چې کله تاسو مای کمپیوټر ته راشئ
او په دې برخه کې اوس فلش زموږ خلاص دی که زه هم ور داخل شم ما ته فلش را خلاصوي مشکل نشته تاسو به یو ځل فلش له کمپیوټره وباسئ د دوهم ځل لپاره بیرته فلش کمپیوټر سره کنیکټ کړئ اوس راشئ کله چې تاسو فلش خلاصوئ نو تاسو نه څه شی غواړي پاسورډ غواړي بدون د پاسورډ ورکول نه موږ نشو کولی د فلش معلوماتو ته ور داخل شو پاسورډ به زه ورکړم انلاک باندې به کړم اوس زموږ ډرایو فلش خلاص دی کولی شو چې ور داخل شو معلوماتو نه یې ګټه واخلو لپاره زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د وینډوز او همدارنګه د کمپیوټر پاک له به تاسې په پښتو ژبه نورې ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ ښه وخت الله مو مل شي